دفاع وزارت وايي هلمند کې 33 وسلوال طالبان وژل شوي او کورنیو چارو وزارت وايي کابل کې 2 مشکوک وسلوال وژل شول. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر، ستړي مشي په موږ کړی د نن ورځې 2 مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د 33 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وايي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته په 90 کې پوځي عملیات کړي دي. وزارت نن شنبه په اعلامیه کې ویلي د دغه عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل عبدالولي او د طالبانو د سره قیدی د مرستیال عبدالخالق په ګډون 33 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وزارت وايي په دغه عملیاتو کې د طالبانو 3 موټرونه، 2 میله ډول وسلې او مهمات تخریب کړای شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسماً څه نه دی ویلي. بلخوا افغان ځواکونو د کابل په 12مه حوزه کې 2 مشکوک وسلوال ووژل او یو تن یې ټپي کړ. د کورنیو چارو د وزارت ویان طریق قریان تیر شپه په یو پیغام کې چې رسنیو ته واسطه وویل دغه وسلوالو غوښتل چې پر پولیسو برید وکړي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د پولیسو له لوري وویشتل شول. ښاغلي آریان زیاته کړه چې له دې کسانو څخه لاسي بمونه، توپنچې او پاکستاني شناختي کارډونه ترلاسه شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.